بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر وخت له سیاسته لرې، خو اوس مې غوښتل یو څو مهمې خبرې در سره شریکې کړم. لومړی دا چې ګیلمان وزیر څوک و، د کوم ځای و او له چا سره یې خواخوږي درلودله او ولې په دغسې بېرحمانه شکل باندې په شهادت ورسېده. په دغه باندې لاندې خبرې درته کوم. د ګیلمان وزیر مرګ نه تنها دا چې د پښتنو دپاره یوه ضیاع وه، د افغانانو دپاره وه، یو مظلوم و. هر څوک چې په ظلم باندې وژل کیږي هغه د غندلو ده. دا چې د دې له مرګ نه وروسته ځینو هغه خلکو چې همیشه افغانان وژلي دي د ده په مرګ باندې سیاست وکړه او تقریبا خپلو موخو ته ورسېدل. په ګیلمان وزیر باندې که موږ اوښکې تویوو نو 20 کاله په موږ باندې ظلم شوی. موږ پوهیږو چې ظلم څومره درد لري او مظلومیت څومره بد شی ده. دا چې هغه کسانو هم په ګیلمان باندې د مکر اوښکې تویې کړلې چې 20 کاله د ګیلمان په څیر باندې زرګونه او لکونه افغانان په شهادت رسولي دي، د زندان د تورو تنبو شاته اچولي دي. ګیلمان مظلوم و، ګیلمان سره ظلم شوی ده. ګیلمان د ازادۍ ناره وهله، اما هغه د ازادۍ دپاره غږ جګوه. هغه خلکو چې 20 کاله د خپل د هیواد د ازادۍ دپاره قرباني ورکوله، ګیلمان څنګه په هغوی باندې بهتري لري؟ هغه څوک چې خپل د هیواد دپاره بارود په ځان پورې تړلي او د امریکایانو او د وحشي ځناورانو د ظلم او د جبر په وړاندې قرباني ورکړې ده، څوک راجګ شول د هغوی غایبانه جنازه یې وکړه یا یې په هغوی باندې اوښکې تویې کړې. په ګیلمان تر ټولو هغه زیات خلک ډېر دردمن دي چې 20 کاله پې باندې ظلم شوی ده. 20 کاله مظلومان ول، 20 کاله کورونه بمبار شوي وو. ګیلمان د کمې ازادۍ خبره کوله، له فوج نه د خپلواکي خبره یې کوله چې موږ سره ظلم مه کوئ، زموږ کورونه مه ورانوئ، زموږ جوماتونه مه ورانوئ، زموږ ځوانان زندان ته مه بیایئ، دغه د جبر سلسله ختمه کوئ. عین شی په بر افغانستان کې خلکو همدغه چغې وهلې. له 2001 د سپتمبر له میاشتې نه وروسته چې په افغانانو باندې کوم وحشت او بربریت وشو، ځوانانو قرباني ورکړه. دلته د افغانانو کورونه بمبار شول، مدرسې بمبار شوې، جوماتونه بمبار شول. همدغه خلکو بمبار کړل چې نن په ګیلمان باندې اوښکې تویوي. مسلم یار، کرزی، اشرف غني، امرالله صالح، دوستم و امثالو هم 20 کاله په افغانستان کې کوم جنایتونه ونه کړل؟ لوی لوی جنایتونه د دوی د تاریخ باب د دشت لیلی وګوره، د هلمند وحشت او بربریت وګوره، په قندهار او په کاپیسا کې، په ننګرهار کې، په خوست کې KPF څوک و؟ دغه جنایتونه او وحشتونه چې وشول، دغه متقابل خلک چې وژل کېده، کورونه یې بمبارېدل، ای قوم پرستانو دا پښتانه نه وو؟ نشنلیستانو تاسو ته وایم دا پښتانه نه وو چې د دوی وینې تویېدلې؟ په ټول افغانستان کې که ازبک و، که تاجک و، که پښتانه و، که هزاره و، که بلوڅ و، که ایماق و، همدغه وحشي ځناورانو په وړاندې چې د حق ناره او د ازادۍ چغه پورته کوله، غږ یې نه خاموشه کېده، مرۍ یې نه پرې کېدلې. هغه خلک چې په افغانستان کې جنایتونه کړي دي، د پولیګون جنایت چا کړی؟ د دشت لیلي وحشت او بربریت چا کړی؟ روسان چا افغانستان ته راوستل؟ زما له هغه خلکو نه ډېره ګیله ده چې دلته راغلل، مونږ د یو افغان په صفت باندې سینې ورته پراخې کړلې، د مینې غېږ مو ورکړه. هغوی هم راځي اوس د دغه ټولو بدبختیو مقصر طالبان یا ملایان بولي. ګورئ ځوانانو، فکري جګړه اثرات دغه وي. مطبوعات چې زه وایم اهمیت لري، اثرات دغه دي. څنګه یو ځوان راجګیږي په کابل کې د اسلامي نظام تر چتر لاندې چې 3 کاله دلته د اسلامي نظام حاکمیت د هغه په دې باندې غولیږي چې غایبانه جنازه دا په اسلام کې کوم اهمیت لري؟ ولې د دې اهمیت نشته؟ ولې په منبر کې په دې باندې خبره نه کیږي؟ دغه 3 کاله علما ولې دغه موضوع نه ده څېړلې؟ مونږ یې لا په زکات، په خیرات، په صدقه، په سقات،
په رفع الیدینو په دغه باندې اختلافات دي او مناظرې دي. ولې یو ځوان دې ته هڅول کیږي چې په یو ټویټ له کیمپ نه راجګیږي او هغه د غایبانه جنازې خبره کوي او مردبات او زنده‌باد چغې وهي او لار او بار چغې وهي. لار او بار که په نارو باندې اخیستل کېدلی نن به پی ټي ایم په ټوله دنیا باندې حاکمو تر ټولو زیاتې چغې وهلې. میړانه چې کیږي هغه په چغو په مردبات او په زنده‌باد باندې نه کیږي. میړانه د تورې له شرنګ سره تړلې ده. میړانه له سرو وینو سره تړلې. میړانه د سرونو له غوڅولو سره تړلې ده. هغه دې وژني او ته د لار او بار چغې وهې. هغه دې وژني او ته مردبات او زنده‌باد وایې. که چېرته په مردبات او په زنده‌باد باندې کېدلی موږ به دا اوس مردبات امریکا چغې ووهو سپینه ماڼۍ نسکورولی شو. موږ د شهیدانو غچ له چا اخیستلی سو. بیا په اروپا کې او په امریکا کې له همدغه د ګیلمان له مظلومیت نه د هغه د مظلومیت له مرګ نه ځینې هغه خلک چې دا هیواد کې دومره ظلمونه کړي دي چې کتابچه پرې راواخلي د قلمونو رنګ به خلاص شي د دوی وحشتونه جنایتونه به د تاریخ صفت نه پاتې شي. هغوی راجګیږي د ګیلمان له دغه مظلومیت نه استفاده کوي په اسلامي امارت باندې ګزارونه کوي. زه وایم که ګیلمان د فوز په خلاف باندې اشعار ویل خو هغه خلک چې د فوز مرۍ پرې کوي هغه ته ولې ته زنده‌باد نه وایې؟ هغه ته د هغه په مرګ باندې ولې اوښکې نه تویوې؟ هغه 15 ځوانان چې محاصره ول چې ویډیو یې وکړله چې موږ تر مرګه پورې جنګیږو هغه خو هم د دغه وزیرستانو په هغه باندې ولې خاموشه؟ همدغه رزیلان همدغه نرخزکي همدغه دوه جنسه په امریکا او په اروپا کې راجګیږي غایبانه جنازې کوي د یو مظلوم د مرګ د مظلومیت نه سوء استفاده کوي او دلته په اسلامي نظام باندې ګزارونه کوي. زه دغه ټولو خلکو ته وایم که چېرته په تاسو کې عقل او منطق وي ځوانانو ته مې مخ اوړي. ګورئ ځوانانو هغه خلک چې په افغانستان کې ظلمونه او جنایتونه کړي دي د دې 1% ظلمونه او جنایتونه په نوره نړۍ کې نه ده شوی. 1,000 مسلمانان په دشت لیلي کې په شهاداتو نه رسېدل. ودونه بمبار نشو، جماعتونه بمبار نشول، حافظان د قرآن په وینو سره نشول. څوک چې راجګ سي د کابل د عیدګاه جومات ته راجګ سي او د دغه مظلومو شهیدانو چې په قندوز کې په یوه ورځ له تیغه تیر شول په وینو باندې رنګ شول د هغوی غایبانه جنازه وکړي. څوک چې راجګ سي چې هغه څوک چې د امپراتورۍ ښکرې ورمات کړل شهید عبدالمنان په هلمند کې، ملا سلام په قندوز کې، دغسې سلګونه او زرګونه مثالونه موږ درکولی شو چې د امریکانو مرۍ ورغوڅې کړل دلته د اشغال نه ازادي واخیستله. دا هیواد خپلواک که د هغوی په خلاف باندې د یو څوک د هغوی په ملاتړ باندې راجګ شوي په دې 20 کالو کې. خو له یو خوا امریکانو وژلو له بلې خوا تاسو د امریکانو غلامانو او مزدورانو خطاب ورته کوه. همدغه د قندوز د مدرسې ماشومان مو پاکستاني جنرالان نه بلل. همدغه د تاسو مطبوعاتو پې باندې شخوند نه وهه. په هلمند او په روزګان او په کاپیسا او په ننګرهار کې چې ودونه بمبار شول هغه ماشومان هغه تنکۍ جنکۍ چې لاسونه یې په وینو سره وو پاکستاني جنرالان مو نه ورته ویل؟ دلته چې د بمونو مور استعمال شوی ځوانه ته چیرته وې چې یو واره راجګ سوی وای؟ د خوږیاڼو په هغه ځوانانو باندې چې د قانع کوله 95,000 کسان د ترېشلو په سر باندې بمبار شول شهیدان شول. د جلغوزو فصل یې راټولو. ته چیرته وې ځوانه؟ نن دومره احساساتي شولې. زه وایم ته د منظور پښتون د مظلومیت له مرګ نه سوء استفاده مه کوه. غمرازي دعا خیرات دا د حق د ورته ویې که من حیث یو مسلمان. زه اوس هم د هغه په مرګ باندې د هغه په شهادت باندې د هغه په کورنۍ باندې له زړه نه دردمند یم. اولینی کس چې د هغه په روغتون کې پروت و چې غږ پورته کړی ده ما یې دغه زخم د مظلومیت زخم بللی ده، ظلم مې بللی، وحشت مې بللی ده. نو داسې خو نشم کولی چې د دې د مظلومیت له مرګ نه زه ځان دپاره استفاده وکړم. څو ډمان څو ډمې رسنۍ څو بازینګران راجګېږي د منظور د ګیلمان د مظلومیت له مرګ نه سوء استفاده کوي په اسلامي نظام باندې ټکونه کوي. د تاسو په وخت کې دغلته په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې او د روسانو د اشغال په وخت کې د ورځې 500 ګیلمن غوندې ځوانان په شهادت نه رسېدل. زرګونه د ګیلمن غوندې قلموالان او شاعران او ادیبان په دې تیرو 20 کلونو کې تاسو زندان ته وانه چول، سکنجه مو نه کړل.
همدغه د ازادۍ په اشعارو باندې مشاعران د ګونتانامو د پلچرخي او د باګرام زندانو ته ونه رسول. نن کومه وحیه درته وشوله چې ته دومره معزز او معطر شولې چې ته راجګېږې د ګیلمان په مرګ باندې سیاست کوې. په خپله د سوسیال پیسو ته ناستې په کیمپ کې پروت افغانستان د دغسې پرېښوده لاړې وتښتېدلې. نن چې ته په ګیلمان باندې غیرت کوې، زه منظور پښتون ته وایم زما غږ که در رسیږي، منظوره دغه لار دا کږلیچونه لري. دغه لار چې په کومه لار باندې ته روان او د تا له مړو د تا له شهیدانو نه سوء استفاده هغه خلک کوي چې 20 کاله زموږ مرۍ قطع کړي دي. دغه لار دغه مزل صحیح مزل نه ده. کم از کم دغه پالیسي خو د تا باید د افغانستان په اړه باندې معلومه وي. همیش چې د تا په د پی ټي ایم ده که نه پوهېږم د تا د ګوند خلک په ډېر ظلم او په وحشت باندې وژل کېږي. د تا له دغو مړو نه ولې خلک سوء استفاده کوي، غلط سیاست پې باندې کوي؟ کومه ورځ موږ د تا په خلاف باندې د تا د ګوند او د تا د تنظیم په خلاف باندې کوم خبره کړې ده؟ تا په خپله دا خبره نه ده کړې چې د افغانستان مسله د افغانستان ده، زه په هغه کې کار نه لرم. دغه خلکو ته یو پیغام ورکه چې زما د شهیدانو او زما د مړو نه سیاست په دې باندې مه کوئ. د دوی په مظلومیت باندې تاسو د افغانان مظلومان مه کړوئ. منظور پښتونه 20 کاله په افغانستان کې کوم حالت تیر شو تا ونه لیده؟ دغه اصلحې له کوم ځای نه ورته راتللې؟ خو که په وزیرستان کې ظلم کیږي ظلم ده، او که په هلمند کې ظلم کیږي هم ظلم ده. که هلته جنایت کیږي که دلته جنایت کیږي، جنایت خو جنایت ده، وحشت خو وحشت ده. تا ونه لیدل چې زرګونه افغانان د امریکانو د سکنجو لاندې په شهادت ورسېدل، زندانونه یې پې باندې ډک کړل، زموږ وطنونه یې لوټه کړل، مدرسې یې بمبار کړې، جوماتونه یې بمبار کړل. موږ خو لا تر اوسه پورې له خپلو زخمونو نه وینې څاڅي. دغه امن افغانستان چې نن ټول افغانان پکې په امن کې ژوند کوي، ولې دغسې یو څوک راجو چې د یو مظلوم له مرګ نه دغسې سوء استفاده وکړي؟ الله مو عزتمن لره. افغانستان کې اوسنی امن د امریکا تر امن موږ ته غوره ده. د افغانستان لوټې کنډر کورونه موږ ته تر سپینې ماڼۍ ډېر اهمیت لري. دلته د ورځې 500 او 600 افغانان نه وژل کیږي. دلته غلا نشته، دلته بدماشي نشته، دلته د قدرت جزیرې نشته، دلته هغه نظامونه نشته چې خلک به داړل. د هر چا غږ ته رسیږي تر عدلي او امنیتي ارګانونو پورې. هیڅ څوک دا جرأت نشي کولی چې په چا باندې ظلم وکړي. هیڅ چا ته دا اجازه نه ورکول کیږي چې د ګیلمان غوندې د ظلم یو داستان په افغانستان کې خپور شي. دا چې ګیلمان په اسلام آباد کې وژل شوی ده، دا هم یو سوال ده. ده په اسلام آباد کې څه شی کول؟ د فوز خلاف مبارزه، د فوز خلاف چغه جګول، د سټیج او د حکومت خلاف چغه جګول، او بیا د همغه سټیج د ګیرې لاندې ژوند کول، دا موږ ته سوال پیدا کوي که نه؟ پاکستان که په خپله پالیسۍ باندې نظرثاني ونه کړي، د مسلمانانو خلاف، د افغانانو د پښتنو خلاف له خپل دغه جنایتونو نه لاس وانخلي، مشکلات دوی ته لا زیاتېږي. خو موږ دا وایو چې موږ په خپله په اوږو باندې جنازې دي، زموږ خپله زخمونه لا تازه دي. هغه څوک چې په افغانستان کې جنایتونه او ظلمونه کړي دي، د ګیلمان وزیر په څیر باندې زرګونه ځوانان په شهادت رسولي دي او د زندان د تورو تنبو شاته اچولي، هغوی د نن په ګیلمان اوښ کې نه تویوي. دا هماغه ظالمان دي چې وزیرستان باندې اور بل کړی و. دا هماغه ظالمان دي چې په وزیرستان کې د ورځې 10 او 15 ډرون بریدونه کول، همدغوی جاسوسي کول، همدغوی به کوردینات ورکول، همدغوی به همدغه کرزی، همدغه غني او همدغه عبدالله او همدغه مسلم دوست به ویل چې طالبان له وزیرستان نه راځي. دوی نه و چې امریکایي ډرون الوتکو ته کوردینات ورکول. نن څنګه دی د وزیرستان په پښتون باندې اوښکې تویوي؟ د غني په وخت کې د مادر اف بام استعمال نه شو. د غني په وخت کې زرګونه افغانان له تیغه تیر نه شول. د غني په وخت کې امریکانو ته نه ویل کېدل چې تاسو له افغانستان نه مه وځئ، یا کرزی او یا نور یا دغه چې له افغانستان نه تللي دي.
او له امارت نه له اسلامي نظام نه له ټولو مشرانو نه مې احترامانه خواهش دا ده چې په هر غدار او په هر خاین باندې باور مه کوئ. د هر چا په نرمو خبرو باندې مه غولېږئ. دا چې زړونه مو پاک دي صفا دي موږ هم دغه شی او دا خاینان راسي د موږ له پاکو احساساتو نه سوء استفاده وکړي دلته چې خپل هدف ته ونه رسیږي بیا د اسلامي نظام او د دې هیواد د سپېڅلو غازیانو په خلاف باندې دسیسې جوړوي تبلیغات کوي. د دوی د تبلیغاتو د شنډولو دپاره ښه ګزینه دا ده چې فکري روزنه د ځوانانو وشي په مکتبونو کې په پوهنتونونو کې په مدارسو کې په مجالسو کې په منبرونو باندې د دوی په خلاف صفونه منظم شي او د دوی دغه مردارې څهرې یو ځل بیا د ملت ته بربنډ شي چې دوی څه ونه کړل په تېرو 100 کلونو کې. د کمونیستانو په وخت کې دوی څه ونه کړل. هماغه جنایتکاران، هماغه مجرمین، هماغه د حقوق بشر په اصطلاح ناقضین، هماغه د ځوانانو د غازیانو مرۍ کټ کوونکي راجګېږي اوس د یو چا د مظلومیت له مرګ نه سوء استفاده کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.